بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن چې دی په کمپیوټر کې درته د ویب سایټونو د بلاک کولو طریقه ښیم. که چیرې ستاسې کمپیوټر بل څوک استعمالوي، تاسې غواړئ چې ځینې ویب سایټونه چې دی پکې کار ونه کړي، او مثلا یوټیوب، فیسبوک، هر یو ویب سایټ چې وي، لکه مثال زه راځم کروم خلاصوم. دلته چې دی په دې کې ما سره که زه چېرته وغواړم فرضاً فیسبوک ویب سایټ زه اوپن کوم، ګوره فیسبوک مې اوپن که، فیسبوک لاګین باندې کلیک کوم، نو ما سره چې دلته ګوره دا اوپن کیږي، لاګین کیږي. زه وایم چې نه، دا بلاک کوم، هېڅوک دې لاګین نشي. نو دې لپاره چې دی تاسې به راشئ په سرچ کې به چې دی ولیکئ نوټ پیډ، بیا به په دې رایټ کلیک وکئ، رن از اډمنسټریټر به یې کوئ. کله مو چې دا رن که فایل ته راشئ، اوپن کلیک کوئ. اوپن نه وروسته چې دی تاسې به په سی ډرایو کې راشئ، دې باندې به کلیک وکئ، بیا به وینډوز ته راشئ، بیا به په دې کې پیدا کړئ سیسټم 32. سیسټم 32 به اوپن کړئ، دې کې به بیا ډرایور پیدا کړئ. ډرایورز مو چې پیدا کړه دا به اوپن کړئ، په دې کې به ETC کلیک کړئ، او بیا به تاسې راشئ. د دې نه وروسته دا ټکس ډاکومنټ دی، دا به آل فایلز انتخاب کړئ. هغه مو چې انتخاب کړ، بیا بل ته راشئ، په دې هاست باندې به ډبل کلیک وکړئ، اوپن به یې کړئ. کله مو چې په دې باندې ډبل کلیک وکړ، تاسې به راشئ دغه ځای کې به ولیکئ ورته 122.0.0.1 دلته به ولیکئ facebook.com. ګورئ هر یو ویب سایټ چې تاسو غواړئ چې بلاک کړئ، په همدغه طریقې سره به دلته لیکئ 122.0.0.1. دلته به ورسره دا ولیکئ چې www.facebook.com. دا مو ولیکه، دا به سیف کړئ. دلته به راشئ، سیف باندې به کلیک وکړئ، دا به کلوز کړئ. دې نه وروسته تاسو اوس راشئ کروم خلاص کړئ. کله مو چې کروم خلاص کړ، دې نه وروسته به تاسې اوس وګورئ، کله چې راشئ دلته فیسبوک باندې کلیک کوئ. اوس وګورئ فیسبوک لاګین باندې کلیک کوئ. کله چې په فیسبوک لاګین باندې کلیک کوئ، ګوره څه وایي this site can be reached. دلته چې دی اوس دغه ویب سایټ چې دا مونږ ته نه خلاصوي. صحیح ده، دا مونږ څنګه که بلاک مو که. ګوره که ریلوډ باندې هر څومره کلیک وکئ، دا به نه اوپن کیږي، ځکه دا مونږ بند کړی دی، کلوز مو کړو. خو که چېرته بیرته مثلا غواړو چې څه یې وکړو، خلاص یې کړو، بیا هماغه طریقه ده، بیرته ځئ نوټ پیډ دلته لیکئ نوټ پیډ، په دې رایټ کلیک، رن از اډمنسټریټر. دلته به راشئ فایل اوپن ته، او اوپن کې چې دی بیا تاسې سی ډرایو پیدا کړئ، وینډوز پیدا کړئ، سیسټم 32 پیدا کړئ. دا مو چې پیدا کړئ، نه وروسته دی کې ډرایورز پیدا کړئ. ډرایورز مو چې پیدا کړئ باندې کلیک کړئ. ETC کې چې دی تاسې به دلته راشئ، ټکس ډاکومنټ تاسې به آل فایلز انتخاب کړئ، بیا به راشئ په دې هاست ډبل کلیک وکړئ، او دې ځای نه چې دا کوم فیسبوک او موږ لیکلي facebook.com او www.facebook.com دا به لرې کړئ، سیف یې کړئ، بیا سیف او دا کلوز کړئ. دې نه وروسته چې دی تاسې ریلوډ کړئ، که ریلوډ سره وشو ښه ده، که ونه شو ګوره وشو، ریلوډ سره هم وشو. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې ویب سایټونه په کمپیوټر کې بلاک و، هغه چې هر یو ویب سایټ وي، په همدغه طریقې سره کولی شئ چې تاسې په کمپیوټر کې بلاک کړئ، تر څو نور څوک استعمال نه کړي. نو که ویډیو مو خوښ وي، ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ، او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، فیسبوک پاڼه فالو کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.